را سړی نه وخت تکلیف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. دا دی والا مانټې ته ایله بیله 2 مالټې راوړې. په 250 روپۍ درزن دی. ها نو ته ایله بیله 2 دانې راوړې. زما خو چې د بادام ټرکونه نه چلېږي. نو بس کوار صحیح نو ته مو خوره کنه لږ وروسته وخورم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لکه څنګه لکه ټول زمانې راکا خو نشته ته زمانې خوب مرګرای ته لا مالټه وخورې بیا وروسته ګپ لګو. نه تر ما مسؤل پراټه دا ما له زویلانه پټوله مړه نو ما خو به کله نه کړې د کور نه راوړې یاره مالټه وخورم بیا وروسته ګپ لګو روکې لکه دا خو سمه خوږه ده ما ته وروسته بیا ګپ لګو ځه نه نو هغه ته ما پسې کله چا کار درکوي نو تا ما له خپه ماته کړې نو تا خو چل نه معلوم نو تا خو خپله په ځان ماته کړې یاره وروسته ګپ لګو مالټه وخورم. لکه دا کله مالټه ده سواتۍ لکه ما له خو ته لږه راکړه که نه دا ډېره خوږه ده لږ صبر وکړه. لکه ما له خدای تعالی اکرم ورکه ملګری دی. یاره وروسته در کوم ګوره که نه ایا ضرور وسوای مالټه مې وخوړه که نه ګوره ته زما ډېر ښه ملګری یې تا زما سره چې دوکه وکړه ما ته دوکه نه درکوي. دا زمونږ د دې وار د فریزرې د دې نه ډکي زمونږ فرجون زمونږ وانټین دي خلک اوبه څښي هغه د مانټو جوس یې لکه مړه ما ته ډاکټر ویلي ته مانټو زما بد نه خورم مونږ چې چای څښو که نه مانټې خورو چې ډوډۍ خورو مانټې خورو لکه لکه دا څه وې او که نه زما لکه ته زما ډېر بد شي ما ته مه ګوره لرې شه لکه ته زما ښه ملګری ته راکړه لکه دا مانټه لکه مال یې راکړه که نه لکه مال یې راکړه که نه وړوکی دی مړه وړوکی دی په مړه وکلی لږه پرېږده